عزیزانو یاد ساتي جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں یو سفر کے روان دے گوری یو دو زوانان دی یو ور سرا بوڑے خزادا حضوری پاک علیہ السلام مبارک ادرے دلو نبی الرحمہ دی ڈڑی تولاڑ دے اگا بوڑی دو بچو توے بچیانو لار شے دا خوڑیر مزیدار نورانی مخے دے ملگری مزیدار دی مزیدار دے دی ملمن تپوسو پیچیر تروانی حضوری پاک علیہ السلام مبارک میں دا چاہ سرا دا ابو طالب سیب سرا پا سفر روان دے دا علی سیب دا پلار سرا عمر سمرد علماء لکلی دی دا حضوری پاک علیہ السلام عمر یا ولس کالا یا دا ولس کالونا سو رضی برا حضوری پاک علیہ السلام میں یوون لاند ادرے دلو آغا دوزانان رالل ورطوی منگا ستان دو تپوسکو ستانا مسدا سرداری کونن ورطوی الزمانہ محمد بن عبداللہ دا زمانہ مسدا طولو صدا اللہ اکبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو بلے دا سی اولی دل یو رور پا منڈلو آگی بوڑی مورتے پیغام اور رسولو ورطوی اے گرانی مورے نامی دا محمد بن عبداللہ ورطوی بچانو تپوستی اکی سنکی ور سردا مشر سڑے سوگ دے بیا دا علک راغے ورطوی بابا جستا سنام دا ورطوی ز ابو طالب ماں دا عبدالمطلب بچے ماں بے لارا ورطوی موری اگوی ز ابو طالب ماں دا عبدالمطلب سبزوی ماں ورطوی بچیانو بیلار شئی ورطوی دا دی نوجوان دا مورنا مسدا ورطراغلا ورطوی دا مورنا مئی صدوی دا مورنا مئی امینہ بی بی امینہ نام دوی خواہ یا بچیانو دغ نوجوان لگ دی طرف ترا ولی دا بوڑی زنان دی غواری عبدالمطلب سے بورتا اگر تاریخ دا اتو کالو پا عمر کی بیان کرو بچی استا عمر بکموی خو خلق بدرنا تقاضا دا لیو لیو مشرانو کے خبر ورطا یاد شوا ترتوی اے کاکا جت کینا زعلت ورزما عزیزانو یاد ساتی دا محمدی ناری پوریو خبر رال آغا نوجوانان اڑان دی دی نبی الرحمہ ورپسی روان دے مبارک قدمون اخلی سرداری کونین تدی طرفنا یو آواز شو عزیزانو دا بوڑی خپلو بچو توی اے بچیانو زبمڑ شما اے بچیانو پتہ لگینا دا اغا نبی دے چھ دا نبوت سلسلہ وربانی ختم شلا ید خدے پا قہر گرفتار شی پا نبی باندی دا نبوت سلسلہ عیسی زنانوی اے بچیانو مبارک مشا اے بچیانو دا آغا شخصیت تے چھ دا دین بعد دا نبوت دروازہ پا دبانے ادرے دلا دنیا تب بل نبی نرازی اے بچیانو کستا سے عیسیٰ علیہ السلام راضی ابد انجیل باند امامت نہ کئی یا بچیانو اغب پا قرآن شریف باند امامت کئی نبی علیہ السلام میں خبری تغوکی خودلو بوڑی لگے دا ورطوی اے بچیانو دد امتیانو تب محمدیانو آئی بچیانو پدی فخر مکوی
کتاسو ته د په موجودګۍ کې چا आवाज کو چې اے عیسیانو نو پدی خوشحالی گئی ما او کچا درته ویل یا محمدیانو پدی خوشحاله شي جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ میں کله چې حبشې تلاړو دو ځوانان ورترالل ورته وی د کم ځای نه راغلی وای موږ د مکې مکرمې نه راغلیو ورته وی تاسو خو به محمدیان یې وای او جی موږ محمدیان یو تا ته څه پته ولګېده وای والله العظیم دې نبي ته الله دومره لوی مقام ورکړی چې زمونږ کتاب پاڼه په پاڼه باندې د نبي په صفت باندې رنګ ده موږ ته مور وصیت کړی موږ ځو د دې نبي په لاس بیعت کوو عزیزانو دوی په لار روان دي د نبی علیہ الصلوۃ موږ ته نوم بدل کا زمونږ نوم وسره محمدیان یو منګه سيو محمدیان یو عزیزانو یاد ساتئ دیوبندین ټول محمدیان دي الحمدلله دیوبندین ټول سدي دا دیوبندین ټول محمدیان دي الحمدلله د دیوبند نظریه هغه د ختم نبوت د پاره چې کوم قرباني ورکړي دنیا یې نشي ثابتوله الحمدلله که عاشقان دي ما چې څومره مطالعه ده هغه دیوبندین دي الحمدلله د دې یو جواب زمونږ رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه مدینه طیبه لتلو چیرته تلو زه تاسو خبره کوم بعض خلک ویرا دیوبندین په خدای قسم زمونږ د دیوبند علماو لږ تاریخ درته لږ بیانوم دا وورئ زمنګ دیوبندین چې عاشقان نه دنیا کې والله کې دا صفت بل چا کې پیدا کړي که په توحید قربان دي دا دیوبندین دي که په سنت قربان دي دا دیوبندین دي او یاد ساتئ که هر باطل ته مخې ته ولاړ دي دا دیوبندین دي د دې دیوبندینو کاروان به ان شاء الله تر تازه ساتو یاد ساتئ موږ ته الحمدلله مشرانو اخلاق خودلی مسجد نبوی طرف ته رشید احمد گنگوهی روان دی چا ورته استقبالیه برابر کړي شاګردان ورته ولاړ دي د رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه په استقبالیه کې یو سید آل رسول صلی الله علیه وسلم راغله رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه هاي زوام قسم په خدای کچا دغه علماء په قدم قدم کې خودو ان شاء الله سراسر هدایت ته ان شاء الله اے رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه چې را ورسېدو قافلې ته د خپل سورلۍ نه ډېر لرې ښکته شو اواز کوي اے ناستو کسانو یا ولاړو کسانو تاسو کې پلان کې سید شته یو کس ورته راغی وی او جی هغه زیما ورته وی اے بچیو بیگا دی نیک مبارک پتا باندې سلام ویلې دے هغه داسې ودرېدلو ورته وی اے حضرت شیخ والله العظیم تا تا زمانی که ما ته سلام را لیږلی دی درې شپې ما ته مسلسل خوب کې نیکه مبارک راتللو راته ویل زما وارث رشید احمد گنگوهی را روان دی ته ورته لارې ته لاړ شه تکبیر علماء دیوبند علماء دیوبند سر بلند سر بلند سر بلند سر بلند عزیزانو آل رسول اولاد رسول سردار کونین ورتوی زما بچه را روان دے زما وارث را روان دے تا لارشو اغیتا استقبالی تا ادرگا اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم و زما دا رشید احمد گنگوہی ادب تا سلام زما دا عظمت تا سلام زما دا دیوبندین و کرامت تا سلام اگر دیوبندے بچے ورتا سوئی حضرت تا دلتا ما پسی شاتبا نرازی تب مخ کے روانی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تے یوزے برابر کرے پیزار اوباسی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تا پیزار استو تا چکل آگا برابر شو سید رازی داغا ارادہ داوا
چې د گنگوهی رحمت الله علیه پیزار واخلم، لیکن زما د رشید احمد گنگوهی ادب ته ګوره. رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه سید خپو ته ګوري چې دی به پیزار وباسي او پیزار به زه را اوچتوم. شاګرد خاص راځي د سید پیزارم اخلي، د گنگوهی رحمت الله علیه پیزارم اخلي، گنگوهی رحمت الله علیه د سید پیزار راخلي، سینې سره لګئی. عزیزانو یاد ساتئ، منگ دیوبندین ټول محمدیان یو، شک شبهه پکې مه کوئ. منگ دیوبندین ټول د اهل بیت او صحابه او غلامان یو. منگ دیوبندیانو ته درس دا میلاو دی. شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دا درته بیان کم، که د مدنی رحمت الله علیه واقعه درته بیان کم. حسین احمد مدنی رحمه الله چې د چا استازو او داغه شاگرد شیخ مطلع الانوار نور الله مرقده تختباده کی ما دا واقعه بیان کړه او حضرت مبارک تشریف فرماو. مطلع الانوار شیخ صاحب رحمه الله مبارک تشریف فرماو. ما دا مدنی رحمت الله علیه د ادب یو واقعه بیان کړه. دا یو خبره درونو دا وورئ. تاسې به دا دیوبند دا خو د مدرسې او د علاقې نوم دی. نرونو د دغې باغچې نه امت ته داسې میوه میلو شوه چې دنیا کې مثال نشتا. مدنی رحمت الله علیه درس کے ناس تھے. حضرت یو کس راغے مدنی رحمت اللہ علیہ ادرے دلو ما چې دا واقعہ بیانولا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ناستو، مطلع الانوار شیخ رحمه اللہ ناستو، ما واقعہ بیانولا. واقعہ کی ما دا خبر وکړه چې مدنی رحمت الله علیه چا تحفه راوړه، هغه صادر د مدینه منورې و. د کوم ځای و؟ صادر د مدینه منورې و. مدنی رحمت الله علیه صادر راواغوستلو، واقعه می بیانوله. صادر یې سینې سره نیولې. عزیزانو یو شاګرد راغی، صادر مبارک ته اخلي دلته کېدا، ورته وی بچیا دا صادر د مدینه منورې د زبې سینې سره لګېدلې کور ته وړم. چې واقعه می بیان کړه، والله العظیم مطلع الانوار شیخ سے پجڑا شو او په خدای قسم صادر د ځان نه را وګجدا کو. قیمتي صادر ما ته وی بچیا دا صادر زما د خوانه تعالی تحفه ده. او دې واقعه کې زه ناستم چې کله دا کار کېدلو. د مدنی رحمت الله علیه د ادب چې تا بیان کو، وی زه ناستم او مدنی رحمت الله علیه کې یو بل صفتو چې د مدینه منورې نوم به دې واغوستو، په هغه باندې به جلا راغی. حیران به شو ورته، سترګو نه بغیر اختیاري اوښکې لاړې. نو صادر ما ته حضرت راکو تحفه کې، نو صادر الحمدلله ما ډېر محفوظ ساتلی. یو چاته مې ویل مالې زه مثال کې دا خبره کوم چې د چا سره دې مینه څه به درته میلاویږي. ما بیګا قاري صاحب مبارک ته عرض وکړم علی حضرت د ستاسو د والد صاحب رحمه الله مبارک د لاس بس ما تراکه که څه لیکل وي او ډېر غټ ارمان مې دی زمونږ مشایخ الحمدلله چې سترګې پټې شوي جنت کې پراته دي. الحمدلله په خدای قسم دی، هغوی کې عجز و، هغوی کې تقوا وه، هغوی کې علم و، هغوی سره حلم و، هغوی سره تجربه وه، هغوی د کرامتونو ډک خلق و. او ولې به نه چې د مدینې منورې صادر یې ځمکې ته نه پرېښودلو. دا ادب دی که نه دی؟ دا عشق دی که نه دی؟ بعضې زمونږ داسې دغی هغوی دا عشق دی دغه ته راوړی چې دا جلوسونه وباسي. اوس لا پکې بعضې خبرو نه خلقو نه خبر شوم، وایي ډولکو پکې خلق وایي. دا سیرت نه دی، دا محبت ته رسول الله سره نه دی چې دا د ډولکي بیانوي. د سیرت د جلسې خلاصه دا ده چې د نبي په سنتو برابر شو. منګه د نبی علیہ السلام په سنتو څه شو؟ برابر شو. منګ بیګا اعلان کړو سو ځوانان یو د خلیل الرحمن سے په نوم باندې هغوی اوچت شول. منګ ګیره پرېښوده. د سیرت خلاصه هم دا ده چې منګ د سیرت د جلسې نه سیرت د نبی علیہ السلام ځان سره یوسو، د نبی علیہ السلام سنت ځان سره یوسو، د نبی علیہ السلام اخلاق ځان سره یوسو. منګ معاملات څنګه دي؟
معاملاتو کې مسود شته که نشته، په دې باندې نظر واچوئ. حضرت مفتی صاحب د عقیدې خبره وکړه. ورونو یاد ساتئ د عقیدې باندې چې اثر پریوزي دا په خرابو معاملاتو، په خرابو غزوات کومې غذاګانې چې مونږ خورو د دغې اثر په دې اعمالو باندې پریوزي. موتا کاروبار څنګه دی؟ سود پکې شته که نه؟ که سود پکې نو الله خو سودخور ته د جنگ اعلان کوي، نو سود به نه کوو. سود به جواب را کوي، سود به ماشاء الله. دا د سیرت خلاصه ده. ما ته زما نبی معاملات خودلی، سود نه بزان ساتو. سود الله سره د جنگ اعلان دی. مونږ خو د یو بل مقابله نشو کولی، خدای سره څوک جنگ کولی شي؟ سود به نه کوو. دارنګ یو خبره بله درته کوم، زمونږ پښتنه معاشره، پښتانه ډېر ښکلي خلق دی، خو موږ کې یو بله مسله ده. موږ چې پردي دوه کسانو جوړې ته لاړ شو نو هغه جوړه موږ په جنگ بدلو. موږ ویو دا 3 ورځې بعد تاریخ بیا بدل شو. سیرت نه بننده خلاصه وړئ. د عمر رضی الله عنه یو سنت دی. عمر رضی الله عنه یو ځلې سرداری کونین ته وایي ای د الله حبیبه، الله رب العالمین ته د بني آدمو د آدم علیه السلام د بچو ستا د امتیانو محبوب عمل کم دی؟ زما به خبره پوهېږئ؟ جواب ملو شو اے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، زما رب تا د الله د بندگانو الله ته خوښ عمل هغه دی چې د 2 کسانو منځ کې جوړه راولي. بیا ورته عرض کوي مور او پلار مې درنه قربان شه. الله رب العالمین د انسان د ژوند نه خوند او لذت او برکت کله اخلي. ورته وی چې کله دی په دروغو باندې قسمونه شروع کی، دروغو باندې قسمونه شروع کی. نن امت زمونږ پښتون قوم ډېر تکړه دی، خو پردي مال ته ټینګېږي نه، په پردي مال قسمونه کو. یاد ساتئ امام سفیان ثوری رحمه الله ته یو کس راغی، ورته ویل جی ما ته غلطي وسوسې راځي. ورته وی ته په خبرو کې قسمونه ډېر خورې، او چې څوک د دروغو قسمونه خوري دنیا کې به تېنه اول د ژوند سکون الله والی، بیا به تېنه الله په وخت د ځنکدن کې ایمان والی. نو د دروغو قسمونه به نه کوو. د سیرت خلاصه دا ده موږ به د 2 جوړ راولو، بغیر لالچه به راولو ان شاء الله. من که یو 2 کسان قسم ته برابریږي، قسم ته به نه پریدو، ابا زور لګی. ته به ورته د عمر رضی الله عنه دا واقعه بیان کی چې عبدالمتین ګناهګار راغلو، هغه په سټیج یو خبره کړې وه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې څوک د دروغو قسمونه خوري وخت د ژوند باندې به رزق کې د هغې سکون نه، غذا ژوند دا ټول به سکون نه، او په وخت د ځنکدن کې به ایمان ځي. نو د دروغو قسمونه به د دې نه بعد نه چاله ورکو او نه به کوو. د سیرت خلاصه دا ده. مونږ دا تاسو 2 ورځې خواري وکړه چې اوس ته پته خو ولګي ان شاء الله. نو ما سره به زما دا بار څومره ملګري چې ناست دي، مشران زما د سر تاجونه دي، تاسو له خو پته لګي. زه بیان کې د مشرانو په کرسۍ بیان نه کوم، د حضرت په حکم باندې ناست یم دلته. خو یاد ساتئ چې چا کې د مشرانو ادب نه دا غوی ایمان بم کامل نه. نو ما ته مشران محترم دي. یا مشرانو تاسو وای نو مونږ راغلو، که تاسو نه وای مونږ بم نه وای. تاسو وای اوس مونږ له به داسې تعلیم را کوئ مشرانو چې ستاسو نه بعد مونږه په هغې قدم قدم کیدو. مونږ به چاله دروغو قسم نه ورکو، ځکه زما پلار ملکو هغه د دروغو قسم نه دی ورکړی. زه د خپل پلار په جامه باندې داغه دا د سیرت خلاصه ده. ورونو ان شاء الله معاشره کې به داسې ژوند تېرو چې د بل د پاره د خیر ذریعه شو. دویم دا دی خلق به ته د چا خبره راوړي هغه فورا نه اوري. ما ته چا خط را لېږلی، ما بېګا دا خبره څو ځلې وکړله. ما ته چا خط را لېږلی ویل تا پلان کوي دغه کې داسې چل کړی اوس جلسه کې. نو ما ورته وخندل، ما که حقیقتي الله رب العالمین دی زما دغه نظریه او دغه سوچ بدل کی. که حقیقت نه دروغ دی ویلي، د دروغ معامله دی خدای سره ده. او ما ورته بره خط باندې ولیکل والسلام ستاسې کشر ورور عبدالمتین ګناهګار د ایمان دعا راته غواړه. او په هغه لفافه کې مې د 1000 لوټ ورسره بند کړو، مال دا ورته ورکړه. نو هغه چې خط ورسېدلی چې چا راوړی هغه واپس ما خط نو ډومبی خپل لیدلی او بیا شاته زما جواب لیدلی. نو بیا یې ما ته رابطه یې را سره وکړه مال چې نه دا زما د زړه خبره ده. ویل دا د کوم عمل وکړو؟ مال دا د بایزید بستامي رحمت الله علیه عملو.
د بایزید بستامی رحمت الله علیه عمل داو چې چا به ورسره زیته وکړو هغې به ورته هدیه لیږله. نو زه ګناهګار یم، موږ او تاسو به د خپلو علماو هغه کردار را ژوندی کوو انشاء الله. بدو له به جواب په ښه ورکوو انشاء الله. څوک بد کوي موږ به څه کوو؟ جواب را کوي څه به کوو؟ ماشاء الله. موږ له که څوک قسم را کوي هغه به هم د قسم نه منې کوو، خپله به هم غلط قسم نه کوو. او دریم دا دی ما سره مو وعده کړې وه، ما ته زما وویل چې انشاء الله مولوي صاحب دا 3 کسان نه دي اوچت شوي، د ډېرو کسانو الله رب العالمین د ژوند نقشه بدله کړه. نو دا د هزاروي رحمت الله علیه روح به خوشحالی مبارک به دې ډېر خوشحالېدلو چې داسې مطالبه به وکړه. نورونو ما بېګا ستاسې کلي کې شپه دې دپاره به کړې، زما ورور سخت بیمار دی، د قاري صاحب مبارک نم د دعا درخواست تاسې نم دی او تاسې ته بیا ایثار شوم چې حضرت صاحب وعده وکړه چې دا به انشاءالله سبا به ایثارېږي. سبې له داسې یو ملګري ته 10 منټو بیان ته ورځم نو درخواست مې دا دی ما خوشحاله کوي. میلمه راغلی یم، د میلمه څه حق وي، الله رب العالمین دې تاسې ټول خوشحاله کړي. د دروغو قسم به انشاء الله نورو لاسونه بره کوي مشرانو ځوانانو ماشاء الله. معاشره به جوړه شي، معاشره به جوړه شي انشاء الله. الله موږ در سره عهد کوو، موږ به جرګو کې رشوتونه نه اخلو، موږ به انشاء الله د دروغو قسمونه نه کوو. رب موږ به د بل او د ځان د خیر یو شان سوچ ساتو انشاء الله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. قاری صاحب مبارک به انشاء الله بیان